ګام پر ګام مخته ځو پرمختګ به کوو د نړۍ ځانګړې مرکه وطن جوړوو ګام پر ګام په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. همدا خپرونه هره پنجشنبه د ورځې 10 بجې له ملي راډیو څخه. د زابل د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، جوړ په خیر. دوستانو، نن پنجشنبه ده، تاسو هم دا شیبه د زابل ملي راډیو څخه ځانګړې مرکه په ژوندۍ بڼه پر 105.2 FM څخه اورئ، چې په نننۍ خپرونه کې د پاسپورټونو پر ویش، پر روزمره چارو باندې د اړوند امریت او دې ترڅنګ د خلکو د رضایت په تړاو باندې خبرې کوو. تاسو هم زموږ سره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ او د موضوع د شننې لپاره مو د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ د پاسپورټ امیر محترم ثاني مولوي رحیم الله اخوندزاده راغوښتی دی. خپرونه تر پایه واورئ. زه محمد نعیم ستوری یم. جناب مولوي صاحب، ستړي مه شئ، سټوډیو ته په خیر راغلاست. خیر مسی جوړ اوسئ. ستاسو صاحب جان مننه کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او بیا ستاسو د لارې ټوله کارکوونکو او ټوله د افغانستان مسلمان او غیور ملت د ستاسو د رادیو د لارې خپل طریقې مسنونه سلامونه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جناب اخوندزاده صاحب، دا راته ووایه چې روزمره چارې مو څنګه روانې دي د اړوند امریت؟ یو جان مننه، الله دې خیر درکړي. ان شاء الله تعالی د زابل ولایت پاسپورت امریت روزمره چارې په ډیر ښه توګه روانې دي او خلک هم تر ډیره سره د خوشاله دي. د خلکو تعظیم، عزت او پر هغه سربیره د خلکو د کار وکار ته رسیدګي په ښه احسنه طریقه باندې کیږي او خلک هم رضایت لري ان شاء الله. په ورځني ډول څومره پاسپورټونه توزیع کوئ؟ په ورځني ډول باندې دا زموږ ویش د پاسپورت چې دی دا دوه قسمه ده، یو او دوه طریقې موږ لرو، چې یوه انلاین طریقه ده او یو اپلاین دی. انلاین طریقه خو هغه ده چې څوک ثبت نام کوي، د هغه د مرکز د لارې څخه روزمره موږ ته لستونه راځي، د هغه لیسته څخه بس موږ مطابق د پر مخ ګورو، د هغه څخه توزیع او تی مراحل د هغه چاکیږي او پاسپورت جوړیږي. او بعض ته بیا په انلاین په اپلاین توګه اجرات کیږي. اپلاین توګه هغه چاته اجرات کیږي چې یا مریض وي او یا سپینږیری وي او یا اجاني عاجزه د ډیر وخت او یا یو بل داسې ضرور او یا مشکل کار وي، هغه ته بیا په اپلاین توګه اجرایات کوو. دا تقریبا په اوسط ډول داسې روزمره تر څلو کسانو پورې د خلکو ته مراحل کیږي او هغه مشکل یې حلیږي. د پاسپورټونو د ویش د پروسیجر څنګه دی؟ د پخوا سره کم توپیر شته او کنه د پخوا په ډول دی؟ ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه وه. د پاسپورټ د توزیع پروسیجر داسې ترتیب باندې دی چې اول هغه څوک مراجعه کوي چې کوم پاسپورټ جوړوي، هغه نو یا د انلاین طریقه ده چې خپل ثبت نام کوي، اپلاین موږ ته مراجعه کوي چې موږ اپلاین اجرایات ورته کوو. نو بیا د هغه څخه د دوی تی مراحل که انلاین وي که اپلاین وي، هغه بس داسې تقریبا ان شاء الله په یوه ساعت کې ټول طریقه او ټول کار یې خلاصېږي، دی فارغېږي، خپل په کار پسې تلاسي او ډېر موږ دلته نه دي تم کړي او هغه خلکو ته ښه په سهولت سره کار اجرا کېږي. په یوه ساعت کې ان شاء الله د ټولو کار خلاصېږي، نور خپل په کار په روزمره چارو پسې روان دي. د پاسپورت غوښتونکي یعنی عریضه کوي امنیه قومندانۍ ته کنه، له هغه وروسته بیا دوی تاسو ته خپله تذکره دروړي، بیا عکسونه دروړي، د دې ترڅنګ استلامونه هم نور اداراتو ته شته؟ هغه داسې ترتیب باندې دی چې هغه پخوا خو سیسټم د هغه رقم و چې هغه بایومټریک یا الکترونیکي پاسپورټونه نه وو، ترتیب یې د هغه رقم و چې اول قومندانۍ ته او یا ولایت عریضه کېدله او د هغه ځای څخه د هغه عریضې مطابق بیا احکام کېدله، مربوطه شعبې باندې بیا اجرایات کېدله. یا اوس خو د انلاین طریقه شته، د انلاین طریقې څخه هېڅ عریضې ته ضرورت نشته، بس مستقیم د خپل انلاین ثبت د لارې دلته امریتي پاسپورټ ته مراجعه کوي، هلته ټوله مراحل طی کېږي او کار یې خلاصېږي، دغه ځای څخه ځي خپل په روزمره چارو پسې. د ولسوالیو څخه چې کم کسان د پاسپورټ غوښتونکي هغه راځي، هغه هم تاسو ته مراجعه کوي او که نه په ولسوالۍ کې هم تاسو خپل مرکزونه لرئ په امنیه قومندانۍ کې؟ جزاک الله، حیاک الله، ډېره ښه پوښتنه وه. داسې دی د ریاست عمومي پاسپورټ
یعنی د مرکز څخه بس په هر ولایت کې یوه اداره چې د امریتي پاسپورت په هغه ولایت کې وجود لري. نور دا په ولسوالیو کې مراکز نه لري، بس دغه یو امریت چې په مرکز کې دی، په ولایت کې دی. د ولسوالیو خلک بس د مرکز ته مراجعه کوي، د ولایت مرکز ته د پاسپورت د امریت څخه ته مراحل کېږي. دغه بس دوی لپاره لوی سهولت دی او د دوی لپاره انتظامات هم نیول شوي دي او د دوی مشکلات تر رسیدګي هم په اسانه طریقه باندې کوي. صحیح ده. او د دې ترڅنګ جناب مولوي صاحب دومره کارونه ته تاسو په ورځني ډول باندې رسیدګي کولای شئ چې مثلا 50 کسانو یا هم تر 100 کسانو پورې تاسو پاسپورتونه وویشي؟ الحمدلله زموږ اداره د شفاله اداره ده، کارمندان هم شفاله مسلکي کارمندان دي. بالکل موږ رسیدګي کولای شو، هیڅ ستونزه په دې مورد کې نه لرو. الحمدلله هر څه زموږ آماده دي، که آنلاین طریقه ده او که آفلاین طریقه ده، که د کمپیوټر او د نورو وسایلو اسانتیا وي، هغه ټول برابر دي. الحمدلله هیڅ مشکل نه لري. اخوندزاده صاحب دا راته ووایه چې پر پاسپورت باندې پر یو قطعه پاسپورت باندې څومره مصارفات راځي؟ جزاک الله، دا ډېره ښه پوښتنه وه. پاسپورتونه موږ په 2 قسمه پاسپورتونه لرو، چې یو پاسپورت د 5 کلن د 5 کال دپاره جوړیږي او 11 کلن د 10 کال دپاره، چې په دا 5 کال کې بیا ځای ته تللی، په هغه 5 کالو کې تللی چې خپل پاسپورت د 5 کال دپاره استفاده کولی شي. یو پاسپورت چې 10 کلن دی، هغه د 10 کالو کې ته استفاده کولی شي. 5 کلن پاسپورت چې دی د هغه جمله مصارف 4200 افغانۍ دي او د 10 کلن پاسپورت چې دی 1200 افغانۍ دي. دا په ولایاتو کې، په مرکز کې بیا لږ توپیر د دغه قیمت سره لري. عاجل پاسپورتونه او عادي پاسپورتونه دا کم فرق لري؟ جزاک الله، دا ډېره ښه پوښتنه وه. نه لري، دواړه یو رقم دي، یو قیمت یو محصول دی، هېڅ فرق نه لري. بس دا هم په هغه قیمت باندې دي عادي پاسپورتونه او پاتې سو عاجل پاسپورتونه چې دي هغه هم په دغه قیمت باندې. په قیمت کې هېڅ فرق نشته، صرف هغه ضرورت په کتو سره د یو چا هغه بیا موږ عاجل پاسپورت ورته اجرا کوو. په روان کال کې مو دا دی، د روان کال هم د مالي کال پای دی، څومره عواید راجمع کړي دي؟ نو اوس داسې ترتیب باندې خبره ده چې دغه اوس تقریبا د کال 3 روبې تېر شوي چې هوا پاته ده. دا 3 روبو کې تر اوسه پورې موږ تر 50,000 زیات پاسپورتونه توزیع لرو او توزیع شوي دي. نو بیا وګورو چې په دغه یوه روبه کې بل چې پاته چې تر دې په دې روبه کې موږ څه متقاضیان لرو. که مو چیرې متقاضیان ډېرې بیا خو نو تعداد یې سایه نور ډېرېږي، او که کمې بیا خو نو کمیږي، بیا اضافه کېږي نه. هغه بیا ډېر متعلق د متقاضیانو په تقاضا پورې چې موږ څونه مراجعین لرو. جناب اخوندزاده صاحب پاسپورتونه د کوم ځای څخه توزیع کوئ؟ پاسپورتونه هم ستاسو په امریت کې توزیع کوئ او که نه د دې دپاره یو بله مرجع هم شته؟ جزاک الله، دا پوښتنه نو ډېر ښه کار وشو په دې وجه چې موږ کم وخت هغه مراجعینو ته اخري پرچې ورکړو. نو هغه پرچې باندې موږ ټول مکمل ادرس لیکلی وي چې موږ توزیع د پاسپورت کله چې مراحل دلته په امریت کې خلاص وه، بیا دا د پوسټ د لارې ځي مرکز، د مرکز د لارې پاسپورت جوړ راځي، هغه بیا د مخابراتو څخه موږ توزیع کوو چې هغه بیا مرکزي پوسټ خانه ده په مخابرات کې هلته وجود لري. موږ د هغه ځای څخه توزیع کوو، توزیع آلته لرو. نو دا ډېره ښه پوښتنه وه چې تاسې وکړه، ځکه چې دلته مراجعین او متقاضیان ډېر موږ ته رجوع کوي د پاسپورت د اخیستو. نو دویم وارې چې بیا موږ هلته ور استوو د مرکزي پوسټ، نو بیا تکلیف دی دوی دپاره. نو ښه چې دا پوښتنه مو وکړله، دا به د مراجعینو دپاره یو غټه اسانتیا وي. یا توزیع د پاسپورت موږ د مرکزي پوسټ خانې ته لرو چې هغه په مخابرات کې هلته وجود لري او دغه ځای توزیع لرو، توزیع کوو. د خلکو دپاره مو کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟ د خویندو دپاره، د دې ترڅنګ د نارینه‌و دپاره هلته کله تاسو ته مراجعه کوي، ځکه چې ډېری کسان د ولسوالیو څخه هم راځي؟ جزاک الله، ډېره ښه پوښتنه وه. اوکې، انشاءالله موږ ډېر ښه سهولتونه لرو. هغه یو سهولت خو دا دی چې کله موږ دا مراجعین یا متقاضیان راځي، د هغو دپاره موږ د انتظار ځای لرو. اول خو موږ هغه انتظارونه، بیا هم خپل د نوبت دپاره چې څوک په نوبت ولاړ دی د انتظار دپاره ښه آمادګي موږ نیولې ده، هغه د انتظار ځای لرو. او د هغه ترتیب باندې د بیپ او د بایومیټریک د خوا څخه د نارینه‌و بیپ او بایومیټریک جلا دی، د زنانه‌و دپاره جلا دی. او د زنانه‌و دپاره جلا د انتظار ځای لرو، او جلا د بایومیټریک دپاره شعبه ده، او جلا د انتظار دپاره انتظار خونه لرو. دا د زنانه‌و دپاره دي، د خویندو ومن دپاره دي. او پاته سو د نارینه‌و دپاره د هغو دپاره جلا انتظار ځای لرو، او د هغو دپاره جلا د بایومیټریک او د بیپ او دغه تی مراحل دپاره جلا
ځای لرو نو د دوی بالکل سیستم سره بالکل ځای سره جلا ده هغه انتظارګاه جلا ده او هغه د دوی تی مراحل په جلا ځای کېږي د نارینه‌و په جلا ځای کېږي او د زنانه او جانانو په جلا ځای کېږي. دوستان په خبرونه کې سره میلمه د زابل د امنیه قومندانۍ د پاسپورت امیر محترم مولوي ثاني رحیم الله صاحب دی. خبرونه تر پایه واورئ. جناب اخوندزاده صاحب کوم وخت چې تاسو ته خویندې مراجعه کوي یا هم زموږ اساسي میندې مراجعه کوي دوی هم پاسپورت غواړي ترلاسه کړي او د دوی هغه بایومتریک چې کېږي یا هم هغه نور پروسیجر چې طی کېږي دا هلته هم د زنانهو د خوا څخه او که د نارینهو د خوا څخه؟ جزاک الله ډېره ښه پوښتنه وه. یا زنانهو دپاره وروره موږ جلا انتظام لرو زنانه کارمندان لرو د بایومټریک دپاره زنانه کارمندان لرو او د دوی د انسجام دپاره د نظم دپاره جلا زنانه کارمندان لرو چې هغه د هغه زنانو کارمندانو په واسطه د دوی ته مراحل کېږي او د دوی خدمت کېږي. ډېره مننه. دوستانو ځو د وس دپاره هم یو لنډ ځنډ ته له ځنډ وروسته بیا هم راګرځو. شبا ودان د ښکلا او شته به رسېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي کنډر کنډر هېواد مو دا ځل ودانېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي عزم پیاوړی د ځوانانو راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي مټیران غښتي افغانانو راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي نور مو وطن د ترقۍ پر لور خوځېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي شبا ودان د ښکلا او شته به رسېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي کنډر کنډر هېواد مو دا ځل ودانېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي ودانې بیا به کنډوالې کړي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي د ښارو سیالي په باندې کړي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي زخمی زخمی هېواد به بیا په پښو درېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي شبا ودان د ښکلا او شته به رسېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي کنډر کنډر هېواد مو دا ځل ودانېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي بیا زیر بناوي او بندونه راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي چې استخراج به معدنونه راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي بډای هېواد مو په سیالانو کې سیال کېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي شبا ودان د ښکلا او شته به رسېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي کنډر کنډر هېواد مو دا ځل ودانېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي د لویې لارې لوی ښارونه راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي پر سمې عیارې بنسټونه راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي نور د صنعت او زراعت لمن پراخېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي شبا ودان د ښکلا او شته به رسېږي راشئ نور نور وطن جوړېږي راشئ نور نور
وطن جوړیږي کندر کندر هیواد مو دا ځل ودانیږي راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي کچا بکم دواری دا تور شي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي منهاج سوچ ته صادرات راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي د خدای په فضل هان په هر څه سمېږي راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي شبا وطن د ښکلا او شتبرسیږي راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور وطن جوړیږي کندر کندر هیواد مو دا ځل ودانیږي راشي نور نور وطن جوړیږي راشي نور نور. درنو دوستانو او محترم اوریدونکو بیا هم ستړي مسئ تاسو ځانګړې مرکه اورئ. مرکې ته مو د زابل ولایت د پاسپورت تعمیر دعوت کړی دی. اخونزاده صاحب تاسو مخکې د مراجعینو یادونه وکړه چې د هغوی دپاره موږ سهولتونه اماده کړي دي. د هغوی دپاره خو یو سهولت دا هم دی چې د هغوی دپاره هغه ځای د انتظار شته چې دوی هلته په ارامۍ سره کښېني. نو دا ځای دلته خپله په امنیه قمندانۍ کې دی، جلازان ته مو تعمیر ورته نیولی دی تر څو پورې دوی انتظار وکړي او ارام وي. په دغه اسانتیاوو کې تاسو کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي؟ څه ډول دي؟ جزاک الله ډېره ښه پوښتنه وه. دا خو په کوم هغه اول سر کې چې موږ دلته راغلو د پاسپورت دپاره داسې خاص ځای نه و او یا خاص تعمیر او یا خاص داسې ځای چې د هغه ځای څخه موږ شروع وکړو. نو داسې د موقتا موږ یو ځای جوړ کړئ چې اوس د پیالان دپاره هغه په داخل کې د قمندانۍ دی او د هغه څخه موږ استفاده کوو. نو بیا چون چې هغه موقت ځای و او مراجعین مو هم یو اندازه ډیر و او هلته بیا کوم داسې خاص امادګي موږ نه درلوده، نو د دې لپاره بیا موږ مرکز ته مراجعه وکړله. نو د مرکز د وزارت داخلي د خوا څخه موږ ته دلته زابل متدین او ملت او متدین ملت او د غیرو خلکو دپاره او د دوی د خدمت دپاره او د دوی د اسانتیا دپاره بیا یو 2 چته تعمیر چې ډیر وطاقونه لري، تقریبا 14 شعبې لري. نو دغه تعمیر منظور سو چې اوس یې تقریبا چارې په بشپړېدو دي او نږدې وخت کې به وګټې اسپارنې ته آماده سي او دا به د زابل د متدینو خلکو په خدمت کې وي. د دوی د پاسپورت چارې او طی مراحل بیا نو په دغه تعمیر کې کېږي چې ډېر ښه ځای دی. او دا ځای چې دی د قمندانۍ بغل ته دا د قمندانۍ څخه بیرون او قمندانۍ ته نږدې او بغل ته دلته موقعیت لري او چې په دې ځای کې بیا سهولتونه بالکل ډېري او د زابل مجاهد ولس په ډېر په وسایي سره او ډېر په عزت او په تعظیم سره نور هم خپل د پاسپورت دپاره طی مراحل او خپل پاسپورت په سهولت سره ترسره کوي. امیر صاحب د ولسوالۍ د خلکو دپاره مو په ځانګړي ډول باندې کوم سهولتونه آماده کړي دي؟ چون د بازار خلک خو د دې ځای خلک دی هغه د بودوباش ځای هم لري. که چیرې تاسو ته مراجعه وکړي د پاسپورت غواړي هغه بودوباش ځایونه یې شته. ول د اطرافو څخه چې خلک راځي یا هم د لرې پرتو ولسوالیو څخه خلک راځي د هغوی دپاره کومې اسانتیاوې نه لرئ؟ جزاک الله ډېره ښه پوښتنه وه. داسې ترتیب باندې دی چې د ولسوالیو دپاره پخوا چې تر یو څه وخته پورې د پاسپورټو کار په هغه اوله وهله کې متوقف و، نو موږ مراجعین ډېر درلوده. داسې و چې بیا موږ د ولسوالۍ په نوبت کړې وې دپاره دې چې د ولسوالۍ بیا خلک راځي دلته دوی انتظار نه شي. په 2 ولسوالۍ مو یوه ورځ نوبت ورکړی و. نو هغه کوم کسانو چې مراجعه کول د هغه ولسوالیو په هغه ورځ کې متعین مراحل کول، نو دې ته ضرورت نه پیدا کېدی چې دوی دلته پاتې شي او یا شپه وکړي یا یو هوټل یا یو کوم داسې تمځای له ولاړ شي. نو موږ د دوی خدمت په هغه ورځ باندې کاوه. نو په هغه ورځ یې کار خلاصېدی، بس ټول خپل کورو ته ستنېدله تله. او په وروسته کې بیا چې هغه ډېر ازدحام تېر سو، نو اوس د پیالان دپاره که د ولسوالیو خلک راځي او که د مرکز خلک په هغه ورځ باندې موږ په 1 ساعت کې طی مراحل کولی شو. نو دغه ته ضرورت نه پیدا کېږي دوی دلته پاتې شي او یا شپه وکړي. دا سهار راسي ماښام بېرته خپل کور ته ځي، ځکه دلته 1 ساعت بالا نور وخت پر بایومټریک او پر د کار پر پروسس باندې نه تېرېږي. په 1 ساعت کې داخل ټول د کار خلاصېږي، نور بیا د خپل ځای ته تلای شي. نو دلته انتظار ځای او یا
و دې ته چې د شپه وکړي و دې ته انشاءالله ضرورت نه پیدا کېږي. یو خوا د خلکو خپل شخصي کارونه دي هغه خپل د کار دپاره پاتېږي خو د دوی کار دی که نه د پاسپورټ د کار د تعلیق دپاره چې دوی کار سبا ته پاتېږي داسې اوس نه کېږي انشاءالله په یوه ساعت کې داخل ټول د دوی کارونه خلاصېږي نور د پاسپورټ خواصه دوی بیا غمه دي نور بیا دې ته ضرورت نشته بازار کې او یا په هوټل کې یا په کوم تمځای کې شپه او یا پاتې شي. دلته چې کوم وخت پاسپورت ته مراحل سي د مرکز څخه بیا د پاسپورت په څومره وخت کې را رسیږي؟ جزاک الله ډېره ښه پوښتنه وه. په دغه مورد کې چې دلته ته مراحل د پاسپورت وسي الله پاک دې زموږ عمومي رئیس صاحب ته خیر ورکړي په دې برابر عبدالکریم حسیب صاحب ډېرې عاجزه لیکلي او ډېرې اسانتیاوې یې راوستلي دي. نو پاسپورت چې د دغه ځای څخه موږ په دغه ورځ باندې څه ته مراحل چې کوو د خلکو بس په دغه ورځ هغه موږ پوسټ تسلیموو چې د اسناد ځي د پاسپورت د جوړېدو دپاره. نو تقریبا 10 ورځې وخت نیسي په 10 ورځو کې ټول پاسپورټونه راځي چې هغه ډېر وخت ونیسي بس په 10 ورځو کې هلته دوی پاسپورټونه چاپېږي د دوی پاسپورټونه مرکز ته راځي و دغه پوسټ د لارې د مخابرات څخه دغه ځای څخه توزیع کېږي په 10 ورځو کې داخل د دوی پاسپورټونه راځي او د دوی پاسپورټونه د دوی لاسته رسېږي. که چیرې یو څوک عاجل پاسپورت اړتیا ولري د هغوی دپاره بیا تاسو کومې اسانتیاوې لري؟ اوس خو تاسو یادونه وکړه چې د نور پاسپورټونه په 10 ورځو کې را رسېږي د یو چا داسې اړتیا پیدا کېږي چې یا هم حج ته ځي یا هم عمرې ته ځي یا هم ناروغ یا هم بله اړتیا د هغوی دپاره بیا څه سهولتونه شته؟ جزاک الله. الحمدلله والمنه په دې مورد کې ډېر زیار ایستل شوی دی د مسؤلینو د خوا څخه د وزارت داخلي د خوا څخه د ریاست عمومي پاسپورت د خوا څخه ډېر زیار ایستل شوی دی او ډېر کوشش شوی دی ډېر امادګیان نیول شوي دي. نو که هغه څوک یا مریض وي او یا بل داسې عاجل پاسپورټ یې په کار یې هغه دپاره اپلاین اجرایات کوو چې په هغه یوه ساعت کې د ټول ته مراحل کېږي دوسیه یې جوړېږي دغه دوسیه بیا د په لاس ورکوو چې ځي کابل ته بیا نو کله چې دی کابل ته په ورځ باندې ورسوي په هغه ورځ باندې خپل پاسپورټ اخیستی شي. او دا یوه خبره به شاید تاسو هم د رسنیو د لارې اورېدلې چې زموږ عمومي رئیس صاحب عبدالکریم حسیب صاحب الله دې حفاظت وکړي د ټولو مشرانو. نو دا به تاسو شاید د رسنیو د لارې اورېدلې چې په راتلونکي وخت کې به نږدې موږ داسې سیسټم ولرو چې د هغه چا ضرورت یې د هغه کور ته به پاسپورټ په هغه پته کوم چې دی موږ سره مشترکوي په لیکلې پته به د کور ته پاسپورټ ورسېږي. دا سیسټم به انشاءالله ډېر ژر د کار پیل وکړي. مننه له راتګ څخه مامر صاحب مهرباني وکړئ که کوم ځانګړی پیغام لرئ؟ جزاک الله. نو زموږ پیغام د زابل ولایت مجاهد ولس او متدینو خلکو ته دا دی چې هغه څوک یو څوک په سفر ځي او یا د حج په سفر ځي او یا په سیاحت باندې ځي او یا په یو بل کار باندې ځي لکه د زموږ تاسې بعضې خلک چې دي بعضې بیا په خوارۍ او یا په یو بل مشکل لکه د ایران ته ځي او پاکستان ته ځي اوس لارې خطرناکه دي. نو دا زموږ پیغام دی و دوی ته چې دوی دې په اصولي او په قانوني طریقه باندې ولاړ سي د پاسپورټ د لارې دې ولاړ سي په هغه ښه په عزت او په تعظیم سره به د سفر وي تګ راتګ به ښه په عزت او ښه په سفر او ښه په اطمینان سره وي. نو په قاچاقي ډول دا زموږ یو پیغام دی چې تاسو د لارې د مجاهد ټوله د افغانستان مجاهد ولس ته دا پیغام رسوو چې په قاچاقي ډول څخه دې ډډه وکړي نه دې ځي ځکه اوس مشکلات ډېر دي. نو ټول دې دا کوشش وکړي چې په اصولي طریقه قانوني طریقه پاسپورټ طریقه باندې خپل سفرونه ترسره کړي. د زابل د امنیه قومندانۍ د پاسپورټ امیر ثاني مولوي رحیم الله اخندزاده ډېرې مهرباني کور مودان چې سټوډیو ته جزاک الله. ستاسو ته مننه کوو چې بس ستاسې دعوت او ستاسې زیار مو وایستی ستاسو مننه کوو. ښه وخت درته غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره مننه دوستان له تاسو څخه مننه چې زموږ سره ملتیا وکړه. تر راتلونکي خپرونې مو پر لوی او متعال څښتن ته لاس سپارو. الله مو مل وخت مو په خیر. ګام پر ګام مخته ځو پرمختګ به کوو د نړۍ ځانګړې مرکه وطن جوړوو ګام پر ګام. په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. همدا خپرونه هره پنجشنبه د ورځې 10 بجې له ملي راډیو څخه باستاز دې د ښارو د برېښنا